سلامونه ملګرو، زه حیران مداخل ستاسو سره د خپل یوټیوب چینل نه مخاطب یم. په دې هیله په دې امید چې روغ جوړ به ملګرو. زمونږ چې کوم دا ویډیوګانې اوس چې ما کومې ویډیوګانې شروع کړ دي دا د سافټویر په حواله دی، نو تاسو زمونږ سره اوسئ. په اردو کې بلها ملګرو جوړې کړ دي، خو ځینې ملګرو موږ ته ویلي په کمنټس کې ویلي، میسیجونه یې رالیږلي چې په پښتو کې داسې ویډیوګانې نشته، ته په پښتو کې جوړېږه. نو زما دا کوشش دی چې زه په پښتو کې په هر موضوع چې کوم ضروریاتو سره تړلې کومې خبرې دي په هغې باندې تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړم او ستاسو سره یې شیر کړم. نو د داسې ویډیوګانو دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور کې به تاسو ولیکئ کاین ماسټر. کاین ماسټر چې تاسو ولیکو نو دا اپلیکیشن به تاسو ته مخې ته راشي. کاین ماسټر باندې ډېرې خوندورې ویډیوګانې جوړېږي. ډېرو ملګرو زمانه غوښتنه کړې وه د داسې ویډیو جوړولو. دا د هغې ملګرو دپاره هم ده او ستاسو د ټولو دپاره ده. دا به فن کې طریقه ده، ډېره اسانه طریقه یې ده، ډېر په اسانۍ تاسو په دې کې ویډیو ایډیټ کولی شئ. د دې انټرفیس په دقه شانتي تاسو به په ایم فی ټي چې کوم پروجیکټ دی په دې به تاسو کلیک کوئ. دې د کلیک سره سره ستاسو ویډیو ایډیټینګ څنګه دی. ویډیو ایډیټینګ دوه قسمه، یو ویډیو وي، یو په تصویر باندې تاسو شاعري وغیره یا ګانا یا نور څه تاسو کول غواړئ هغه تاسو دواړه قسمه په دې کولی شئ. زه به یو مختصر کلیپ په دې کې وګورم. مختصر کلیپ به زه راوالم، دا ما راواخیستو. په دې کې بس د دې زه د ټولو نه مخکې کلر چینج کوم. کلر د دې په دې کې دنیا کلر دي چې تاسو کوم کلر لګول غواړئ هغه تاسو لګولی شئ. زه دا کلر لګوم، ما دا ولګوم. اوس ویډیو سټارټ شوه. په دې کې اوس زمانه په دغه ځای کې غلطي شوې. زه دا کټ کول غواړم، ختمول غواړم. دا په دې ویډیو چې ما داسې کلیک کو دا به داسې زیړ شي. بیا به ما ته دا آپشن شو کې. په دې آپشنو کې اوس زه غواړم دا زه د دې ځای نه کټ کړم. دا کینچي دا نشان ما وو، د کینچي نه بعد ما دا د چې کوم بره لیکل دی ټریم ټو لیفټ الټه سیټ ته تاسو دا کټ کول غواړئ، سیده سیټ ته کټ کول غواړئ، لاندې دی په منځ کې کټ کول غواړئ، لاندې دی ایکسټریټ ویډیو اډیو کوم چې د دې او ویډیو اواز دی هغه د نه جدا کول غواړئ. دا څلور آپشن دا کار کوي. د ټولو پیله زه دا د دغه ځای نه کټ کول غواړم. ما کټ کړه، دا ویډیو ما پلی کړه. اوس زه ګورم چې مخې ته زمانه په دې ځای کې غلطي شوې ده. دا زه په منځ کې کټ کول غواړم. په منځ کې دا چې کوم دریم تاسو ته دې لیکلو کې دریم چې کوم ښکاري هغه به تاسو کلیک کړئ. دا په منځ کې کټ شو. اوس د دې په منځ کې زه یو افیکټس لګول غواړم چې د دې بلې ویډیو شروع کېدو نه بل ځای ته چې کوم ځي نو چې د دې دغه څنګه اوس په دې ما دا ولګو. ګوره دا چې زه څومره کوم یا د دې پسې نور هم بلا دي په دې کې تاسو ډاونلوډ کولی هم شي. دا لایټینګ والا دی، دا به تاسو ته لایټ ښایي داسې. دا اوس ما په دغه ځای کې ولګو، تاسو یې ګورئ چې څه کېږي. نو د دې نه بعد که تاسو دې سیټ ته چې کومه ویډیو ده دا ډېر کټ کول غواړئ دا هم تاسو په دې کلیک کوئ. دا ووایه او دا لاندې چې کومې لیکل دي رایټ سایډ سیده لاس ته تاسو دا ویډیو کټ کولی شئ. د دې نه بس په دې کې زه یو لوګو یا څه تصویر وغیره لګول غواړم هغه تاسو هم په دې لیر باندې کلیک کوئ. پر کوم چې میډیا لیکل دي دا به کلیک کوئ. په دې کې اوس یو ما سره سټوډنټ کلب لوګو ده، زه به دا راوالم. دا چې زه په کوم ځای هم لګول غواړم دا زه هلته لګولی شم. دا زه غټولی هم شم، وړو کې کولی هم شم، څنګه چې ستاسو په لاس کې د دې هنر دی. دا ما دلته ولګولو. په دې باندې دا انیمیشن چې کوم دی دا هم تاسو لګولی شئ. لکه دا د دې بیا سپیډ د دې ځای نه کمیږي او زیاتېږي. دا چې دا د سپیډ دپاره دی. په دې تاسو هر قسم چې کوم ستاسو خوښېږي هغه تاسو لګولی شئ. زما دا یو خوښ دی، ما به دا ولګو. اوس دا د دې ویډیو سره پوره کول دا به تاسو داسې دباو کوئ او داسې به په دې ګوته باندې اخوا بوځئ. پوره ویډیو چې ستاسو څومره وي دا به دا هغې ځای پورې ځي. په دې کې تاسو له ایډ کول دي میوزیک، بیکګراؤنډ میوزیک.
اوس بیکګراوند میوزیک زه دلته راغلم دلته چې زما کوم بیکګراوند میوزیک دی هغه زما سره ټول دلته پراته دي ما یو میوزیک راوغه دلته نه تاسو اورېدای هم شئ چې کوم میوزیک دی او دا د خوا کوم پلس نشان چې دی په دې تاسو کلیک کړئ دا بس تاسو ویډیو ته راشي ویډیو ته چې راشي د دې بیکګراوند دا به بیکګراوند ټکی چې دا ستاسو په بیکګراوند کې بله خبره دا ضروري ده چې دا میوزیک 40 سیکنډ دی او ویډیو زما غټه ده نو چې ویډیو څومره هم غټه میوزیک د 40 سیکنډو دی د 10 سیکنډو دی د 20 سیکنډو دی یا د 1 منټ دی ویډیو د 15 منټو ده تاسو دا لوف چې کوم دی دا به ووایي بیا لاندې چې راشئ د دې دا بل آپشن تاسو ته ښایي د اخره پورې چې تاسو دا بوتله غواړئ نو دا به ووایي بیا چې تاسو په دې کلیک کوئ تاسو د دې اواز هم کمولی شئ او دا لږ کم پکاري چې سړی ویډیو نه ډسټرب کېږي دا د دې دپاره نو ملګرو دا طریقه ده د دې دغه د ویډیو ایډیټینګ تاسو اوس په دې کې غواړئ څه لیکل غواړئ څه خبرې اډ کول غواړئ تاسو اډ کولی شئ دا تاسو لیر باندې کلیک وکړو دا ټیکسټ چې کوم ورته وایي دا ټیکسټ په دې ځای کې تاسو سم ولیکئ په پښتو کې لیکئ په اردو کې لیکئ په انګلیش کې لیکئ په کوم چې لکه تاسو لیکل غواړئ لکه دا تاسو ولیکو مختصر لیکم چې ویډیو ډېر اوږدېږي نو دا تاسو دلته کلیک کو په دې کې تاسو بیا دنیا انیمیشن یې لګولي د ټولو نه ښه په دې کې چې هغه دا دی دا دې سره لږ سپیډ کمولی شئ تاسو په دې باندې تاسو بیکګراوند هم لګولی شئ دا تاسو اوږدولی هم شئ چې څومره ستاسو ویډیو داسې نیسئ او په مخې ته یې بوځئ دا دې کې بیکګراوند څنګه لګي بیکګراوند به دا تاسو لږ بره بوځئ دلته تاسو ته ښایي بیکګراوند زما توړ دی که تاسو یې چینج کول غواړئ په دې کلیک کوئ په دې بیکګراوند هم چینج کېږي او هر څه چې څه تاسو کول غواړئ کم کلر ستاسو د خوښي هغه کلر پرې لګي نو دا به داسې کېږي د دې نه بعد ملګرو چې کوم نور داسې څه ضروري شیزونه دي ایډیټینګ خو ډېر بلا طریقې دي په دې کې بلا شیزونه دي پکې په دې کې تاسو یا لایټینګ وغیره چې کم لګي کم رڼاګانې سړی لګوي هغه فلحال ما سره خو به رڼاګانې نه دي دا لیکلي دي ګیټ موډ په دې چې تاسو ووایئ نو تاسو ته به هغه ډاونلوډ کولی شئ دننه پکې دنیا بلکې وښیم چې څنګه دي دې دپاره به د نیټ ضرورت وي نیټ به اون کوئ دلته زما نیټ لږ سلو دی نو دلته به تاسو ته ټول ښایي چې کوم ستاسو خوښ هغه ډاونلوډ کولی شئ بهرحال زه ضرورت نه بولم چې ډاونلوډ یې کړم ما سره چې کومې دي هغه به پکې ولګوم فلحال دا دی دا پې ما ولګو دا بس وړوک زه غټولی شم چې کوم ځای پورې زما ویډیو د دام زه دغه شانتې د هغې سره مخې ته بوتلی شم دا اوس ما له په لږ ځای کې لګول دي نو دا هم کولی شم چې دا زه داسې کړمه په دې خوا یې ولګومه یا د دې چې کوم روټیټ دی هغه والا چینج کړم روټیټ یې کړم د دې ځای نه دې ځای نه بدلېږي را بدلېږي تاسو ته به ښکاري په سکرین باندې نو دا ما روټیټ کو دا اوس زه به دې یو طرف ته لګوم چې په مخ نه راځي نو تاسو یې کتی شئ دا به دې یو طرف ته نشانونه ښکاري دا به تاسو ته د دې انټرفیس په دقه شانتي د دې نه علاوه ملګرو په دې کې چې کوم د ویډیو د بهترین لوک دپاره تاسو په دې سیټینګ باندې کلیک کړئ سیټینګ دپاره دا چې کوم ویډیوز تاسو پلی کېږي د هغې نه مخکې به تاسو ته دغه ښایي دا لکه داسې تیاره شانتي به شي څنګه چې اوس تاسو ته په دې موبایل کې ښکاري دغه شان تیاره به شي او دا چې تاسو پلی کوئ لږ سیکنډ نه به وي بیا به دا رڼا شي په ویډیو دغه شان به تاسو ته د ویډیو په اخره کې هم دغه ښولی شي دغه چې تاسو اون کوئ که تاسو په اخره کې نه کول غواړئ نو په اخره کې مه کوئ او په شروع کې وکړئ په دې نه علاوه که تاسو غواړئ چې اوس مونږ تصویر والا لکه یو تصویر مونږ لګو خپل تصویرانو باندې ویډیو جوړو یا په نور څه دغه باندې ویډیو جوړو نو تاسو دلته نه تصویران هم راغستی شئ
دغه د ویډیو دپاره وه دا د تصویرانو دپاره زه تاسو ته لکه یو څو نمونې رالم زما تصویران دي دا ما راواغېسته دا ما دلته ولګولو دا اوس زه غټول غواړم دا غټېږي داسې ونیوه او غټې کړه او د دې په منځ کې زه افیکټس وغیره لګول غواړم دې کې خپل افیکټس دنیا دي دا داسې دی دا بل دا دی دا دی دا داسې شو دی دنیا دي کم چې ستاسو خوښیږي هغه تاسو ولګوئ دا زه مختصر کوم ځکه چې ویډیو ډېره اوږده کېږي زما نه نو د دې دپاره دا زه مختصر کوم دا تاسو لګولی شئ کم چې په منځ کې دا سپین نشان ښکاري په دې کلیک کوئ دلته به تاسو ته چې ستاسو کم خوښي دا لاندې هم دي دا جدا دي بیا د دې انټرفیس داسې دی دا بیا جدا شی دی ښه دا بیا زوم آوټ دی لکه په زوم کې به تاسو ته ښایي نو دغه معمولي دغه دی په دې سره تاسو یو څه وګورئ چې دا څنګه شو کېږي تاسو ته به ښایي په اسکرین باندې ویډیو زمانه لږه اوږده شوه خو چونکې ضروري شیزونه کم دي نو هغه تاسو ته ښیم چې کم ضروري دي چې تاسو په سر خلاص شي داسې د دې سره اوس تاسو دغه میوزیک ایډ کول غواړئ هغه هم تاسو کولی شئ لکه دلته نه تاسو یو ګانا راواغست تاسو خپل له تصویرانو سره ولګوله یا تاسو یو نوم خپل نوم لیکل غواړئ هغه نوم هم تاسو ته ما مخکې چې څنګه ښودلی و هغسې دلته لیکلی شئ او دا اوکې چې و یا به راشي یا تاسو سره خپل سیف نوم په تصویرانو کې پروت دي هغه هم تاسو په لیر باندې کلیک کوئ او دقسې لاړ شئ لکه دا زموږ یو سر نوم دی دا ما سره پروت دی دا ما ولګو لکه دا به هم زه لګولی شم داسې تاسو د دغه شانتې دا غټولی شئ دغه طریقه و ملګرو د ویډیو ایډیټینګ کم ملګري چې ملګرو باندې ویډیو ښه لګېدلي یا په ویډیو پوهې کم ملګري نه یې پوهې شوي څه کمی پکې نو تاسو ما ته په کمنټس باکس کې ویلی شئ انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو ته په پښتو کې داسې ویډیوګانې جوړې کړم په پښتو کې تاسو پوهې کړم د دې نه پس تاسو ویډیو تیاره شوه تاسو د دې دا شیر دا کم نشان چې ښکاري په دې کلیک کوئ او دا سیو ټو ګیرلی بیا دا آپشن دي په کوم آپشن کې چې تاسو سیو کول غواړئ تاسو یې سیو کولی شئ بس دغه گزارش دی چې زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او د جرس چې کوم نشان دی کوم ګنټي چې ورته وایي هغه ورسره ووایي چې کم نوې ویډیوګانې موږ جوړو په کومه موضوع باندې جوړو او یا ستاسو کومه موضوع خوښوي تاسو موږ ته ویلی شئ هغه موضوع به موږ تاسو له ویډیوګانې جوړو اپلوډ کوو به او تاسو به یې ګورئ